بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د حساب درسونو ته. هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ او درسونه مسلسل درسره وګورئ، د اول درس نه تر ننه پورې ټول درسونه همدغسې چې د حساب شروع شوی او درس مختلف همداسې ټول درسونه بیولوژي، کیمیا، فیزیک، الجبر ټول درسونه همدغسې په پښتو ژبه روان دي. کوشش وکړئ همدغه چینل کې درسره وګورئ او کوم ځایونه باندې چې نه پوهېږئ هغه کولی شئ په کومنټ کې یا د مسنجر په هره لاره نه کولی شئ ماته راولېږئ، انشاءالله ډېر ژر یې درته حلوم. ګران زده کوونکو، موږ په طبیعي عددونو کې وو، د هغې عملې د جمع عملیه مو خلاصه کړه، سوالونه مو خلاص کړل. ورته نن راځو له خیره دویمې عملیې ته چې هغه د تفریق عملیه ده. موږ لیکو د طبیعي عددونو د تفریق عملیه. ګران زده کوونکو، مخکې د دې نه چې په دې عددونو به د تفریق عملیه مخته بوځو، اول موږ باید په ځان پوه کړو چې خپله د تفریق عملیه څه شته وایي. تفریق ګران زده کوونکو په لغت کې کمولو ته وایي. په لغت کې څه شته وایي؟ کمولو ته وایي. او په اصطلاح کې څه شته وایي؟ د دوو همجنسو کمیتونو ترمنځ فرق پیدا کولو ته یا توپیر پیدا کولو ته تفریق ویل کېږي. یعنی د منفي عملیه یا د تفریق عملیه په لغت کې څه معنا ورکوي؟ کمول. او په اصطلاح کې څه معنا ورکوي؟ د دوو همجنسو شیانو ترمنځ فرق پیدا کولو ته یا توپیر پیدا کولو ته څه وایي؟ د تفریق عملیه وایي. سوال چې کله موږ ته راکول کېږي دا په یاد وي چې د دې سوال په دوه بیا لکه جمع غوندې په دوه ډوله حل کېږي. یو ستوني شکل لري، یعنی A منفي B او هلته موږ ته C راکوي چې د دې نومونه موږ ته مهمه دي. د دې نوم په یاد وي ګران زده کوونکو، دې ته مفروق منهو وایي. مفروق منهو وایي. عربي کلمه ده، په پښتو درې کې یوه شی استعمالېږي، مفروق منهو. او دې ته څه شی وایي؟ مفروق ورته وایي. مفروق. او دې ته خو څه وایي؟ د تفریق حاصل. د تفریق حاصل. دا چې ده خط بر ده او دا چې ده د تفریق عملیه موږ ته راښيي. یعنې دا نومونه باید په یاد وي. همداسې کولی شو ګران زده کوونکو چې موږ ولیکو چې A منفي B په سطري ډول چې ولیکو مسې څوک ده؟ C. چې دلته موږ بیا هم وایو چې A څوک ده؟ مفروق منهو. B څوک ده؟ مفروق. او A چې ده د تفریق حاصل ده. صحیح ده؟ یعنې موږ اول عدد په یاد دي چې مفروق منهو ورته وایي، دویم په یاد دي مفروق ورته وایي. ولې چې بعضې عبارتي سوالونه موږ ته راځي بیا موږ ته قیب عددونه راکړي. مثلا کولی شي چې موږ ته مفروق اول راکړي، مفروق منهو دویم راکړي، یا مفروق منهو اول راکړي مفروق دویم راکړي. نو موږ بیا باید پوه شو چې کوم عدد کوم چېرته ولیکو. مثلا که سوال کې موږ ته راشي چې مفروق منهو چې ده 3000 ده او مفروق چې ده 2000 ده، تاسې حاصل پیدا کړئ. تاسو باید پوه شئ څوک د چا نه تفریق کوي. آیا 3000 د 2000 نه تفریق کوي، 2000 د 3000 نه تفریق کوي، څه رقم حل کوي. د دې نومونه موږ ته یادول د تفریق په عملیې باندې پوه شو. اوس راځي سوالونه سره عمل کوو. سوالونه عینا لکه د جمع عملیې غوندې کار کېږي. یعنې هلته موږ هماغسې چې یویز د یویز سره جمع کول، د یویز د یویز نه تفریقوو. خو خبره دا ده چې دلته یې موږ څه کوو؟ هلته یې موږ ته ډېروو، جمع کوو، دلته یې تفریقوو. مثلا که موږ ته سوال راکړي یو عادي سوال موږ حل کوو. مثلا موږ ته وایي چې 9 منفي کاته نه 15 دا راته حل کړه. موږ لیکو چې 9 منفي څو ده؟ منفي 15 ده. د 9 نه چې 15 لا چې ګران زده کوونکو څو پاتې کېږي؟ موږ 9 نه 15 وړو 4 پاتې کېږي. صحیح ده؟ یا همداسې موږ ته بل سوال راکوي چې 15 شپږ 2 1. صحیح ده؟ منفي 3 2 1 4 دغسې وایي، دا راته حل کوي. موږ چې کوو 15 خپله لیکو، شپږ 1 2 1 دلته لیکو. دا عدد مسې یویز د یویز لسیز د لسیز لاندې ټول عددونه پوره کوو. 3 ده 2 ده 1 ده 4 ده 4 ده منفي کوو. صحیح شو؟ و دلته څه شی کوو ګران زده کوونکو؟ اول رقم نه یعنې یویز نه یویز تفریقوو، د لسیز نه لسیز تفریقوو، او سلیز نه سلیز نه سلیز اندسته مخته ځو. ګورئ، یو نه 4 تفریقوو، یو نه 4 نه تفریقېږي. مخکې لکه جمع کې موږ چې جمع کول حاصل به پاتې کېده، هلته به بل عدد ته ورکوو. و دې عملیه کې بېرته دې نه قرض اخلو. یعنې دلته کله چې یو نه 4 نه ځي نو موږ دویم عدد نه ورته څه کوو؟ قرض راخلو. نو دې نه چې هغې ته قرض راواخلئ نو دا یو ده، یو نه چې ورته دوه نه چې ورته راواخلئ 10 دې ته ورکول کېږي. 10 جمع یو څو کېږي؟ 11. دا عدد 11 شو. 11 نه چې 4 لاړ شي ګران زده کوونکو څو پاتې کېږي؟ 2 پاتې کېږي. دلته څو پاتې؟ 1 پاتې. 1 نه چې 1 لاړ شي 0. شپږ نه چې 2 لاړ شي 4 پاتې کېږي. 5 نه چې 3 لاړ شي 2. 2400 جواب ده. همداسې بل سوال راکول کېږي وایي 4 و 3 2 1 منفي شیتې نه 2 5 شپږ 9 دغسې. دا د موږ ته سوال لیکو چې 4 و 3 2 1 او دلته لیکو چې 2 5 شپږ 9 دلته تفریقوي.
یو نه 9 نه ځي پس د دوو نه قرض ورته راخلو څو کېږي 11 11 نه چې 9 لاړ شي 2 پاتې کېږي یو نه 9 ځي یو قرض راواخلي 11 11 نه چې ولاړ شي 4 پاتې کېږي 2 نه 4 نه ځي یو نه قرض راواخلي 12 12 نه 4 لاړ شي 4 پاتې کېږي دلته 4 پاتې 4 نه چې 15 لاړ شي 100 پاتې کېږي یو د 4 نه چې 2 لاړ شي 100 پاتې کېږي 2 نه ځواب شو صحیح ده یا همدغسې بل سوال د موږ لیکو چې 15 9 3 1 4 صحیح ده منفي کوو مثلا 3 8 و 4 و دغسې دا تفریق کوي این هدف دا ده چې حاصل سره راواخلو دا که نور سوال غوندې 4 نه و نه ځي یو ورنه واخلئ 14 نه چې ولاړ شي 2 پاتې کېږي د 0 نه 4 نه ځي یو ورته ورکړئ 10 نه چې 4 لاړ شي 4 پاتې کېږي د 2 نه و نه ځي یو ورته ورکړئ 12 نه ولاړ شي 15 پاتې کېږي 8 نه چې 8 لاړ شي 0 د 15 نه چې 3 لاړ شي 2 دی ځواب شو همداسې که بل سوال موږ ته راکړي چې ولیکئ چې دا عدد واخلئ چې مثلا 100 راواخلئ منفي څو کې منفي 2 کې نه راغلی چې زیاتره زده کوونکي په دې کې غلطېږي څه رقم یې لو 100 لیکو دلته 2 لیکو 0 نه 2 نه ځي خیر قرض د 0 نه واخلو 0 قرض نه لري نو دلته ځي د چا نه اخلي د یو نه ورته قرض اخلي دا چې دې ته قرض ورکړي دا څو شو 10 دا 10 دې ته یو قرض ورکړي دا 9 پاتې شو دا څو شو دا 10 اوس 10 نه چې 2 لاړ شي څو پاتې کېږي 8 او نه خپله ده نه خپله لیکو خلاص ته نوي جواب شو صحیح ده یا فرض مثال موږ ته بل عدد راکړي 0 0 0 0 داسې دې نه منفي که فرض مثال څو 12 دا عدد دې نه تفریق کړه موږ دلته 0 نه 2 نه ځي خیر دې نه قرض واخله نه لري دې نه قرض واخله نه لري دې نه قرض واخله نه لري دی لري دا چې دې ته قرض ورکړي دلته څو پاتې کېږي دې سره دا 10 کېږي دا 10 شو دې ته یو ورکړي دلته 9 پاتې شو دا 10 شو هغې ته یو قرض ورکړي دا 9 دا 10 شو دا یو دې ته ورکړي دا 9 پاتې شو هغه 10 شو اوس یې تفریق کړي د 10 نه 2 لاړ شي 8 د 9 نه یو لاړ شي 8 او دلته وبخښئ 10 نه 2 لاړ شي 8 او د 9 نه چې یو لاړ شي بیا هم 8 وبخښئ بیا هم 8 9 څو کېږي 9 په خپله او دا 9 په خپله یو خو خلاص اوس قرض هم ترې اخیستی و صحیح ده دغسې سوالونه موږ کوی شو د تفریق چې کو حل کو همداسې نور مثلا سوال راځي چې 3 1 4 0 منفي شي ترېنه 1 5 8 9 4 دغسې داسې تفریق مخته ځو هېڅ مشکل نه 0 نه 4 نه ځي ورته قرض 10 نه 4 لږ څو پاتې کېږي 4 د 15 نه 9 نه ځي یو ورته قرض ورکړي 15 نه 9 لاړ شي څو پاتې کېږي 15 نه 9 لاړ شي 4 پاتې کېږي ولته 0 پاتې یو ورکه یو 10 کېږي 10 نه 8 لاړ شي 2 هلته 2 پاتې یو ورته قرض ورکړه دی 12 نه 15 لاړ شي 9 او 9 نه چې دلته نه دي پاتې 4 پاتې 4 نه چې یو لاړ شي څو پاتې کېږي 15 دغه چې ده ځواب ده د تفریق عملیه د سطري سوال هم ګران زده کوونکي ډېر ساده لیکي مثلا موږ وایو یو سوال لرو چې 4 3 4 2 منفي شي ترېنه 2 1 3 2 په دې شکل صحیح ده سطري شکل هم ډېر ساده لرو مثلا موږ دغه سوال د دا لرو ډېر ساده یې لرو اوس وایو چې یویز نه یویز تفریق او 2 نه 2 لاړ شي پاتې کېږي 0 صحیح ده د 4 نه چې 3 لاړ شي پاتې کېږي 3 د 3 نه چې 1 لاړ شي پاتې کېږي 2 د 4 نه 2 لاړ شي پاتې کېږي 2 صحیح ده یا همداسې موږ د سوال راکړي 15 3 1 4 منفي صحیح ده 3 4 3 1 په دې شکل موږ څه وایو د تفریقوي 4 نه چې 1 لاړ شي پاتې کېږي 15 د 1 نه 3 نه ځي او قرض ورته ورکړي 11 نه چې 3 لاړ شي پاتې کېږي 8 او دلته 2 دي 2 نه 4 نه ځي او د ورکه څو کېږي 12 4 8 او دلته 4 پاتې 4 نه 3 لاړ شي یو دی ځواب شو صحیح ده یا همداسې موږ وایو 15 0 0 0 منفي 22 دا عدد دې نه تفریق کوي صحیح ده د 0 نه 2 نه ځي پس نه دې نه قرض اخلي نه لري دې نه قرض اخلي نه لري دې نه قرض اخلو دې نه چې دې ته ورکړي څو کېږي 10 دا یو قرض ورکړي دلته 9 پاتې شو دلته 9 دغلته 10 شو د 10 نه 2 لاړ شي 8 د 9 نه 2 لاړ شي 9 دلته 9 د خپله پاتې کېږي او دې نه چې یو قرض سره د 4 دا پاتې شو دا ځواب شو صحیح ده همداسې مثلا بل سوال اتلی شي چې 1 0 2 منفي شي د 3 زره مثلا 3 زره دې نه تفریق کوو صحیح ده 2 نه 0 لاړ شي 2 د 0 نه 0 لاړ شي 0 د 1 نه 0 لاړ شي 0 1 نه 0 لاړ شي 1 وبخښئ 4 نه 3 لاړ شي ځواب پاتې کېږي نه 3102 همداسې ګران زده کوونکو د دې کې خانخالي سوالونه هم راتلی شي مثلا موږ ته وایي چې د 10 نه مثلا ده که نه 10 نه بس یو سوال دی 10 نه منفي کې تاسو خانخالي یو عدد خانخالي تفریق شوی ده او د جواب ولس راوته ده نو کوم عدد د دې نه تفریق کو چې د عدد موږ ته راکړي موږ اول په ذهن فشار راوړو کوم عدد د یو تفریق کو 19 پاتې کېږي 2 تفریق 13 درې چې تفریق کو څو پاتې کېږي 12 پاتې کېږي دلته لیکو صحیح ده بیا لیکو چې فرض مثال 12 منفي خانخالي یو عدد او دلته موږ ته څو راوته یو راوته کوم عدد د موږ یو 11 د عدد د 12 نه 11 لاړ څو پاتې کېږي یو پاتې کېږي
صحیح ده. یا فرض مثال وایو چې دلته خانه خالي یو عدد ده، یو عدد د دې نه تفریق شوی، مثلا 15 تېنه تفریق شوی، دلته څو پاتې؟ دلته 15 پاتې. نو کوم عدد دلته ولیکو چې دا عدد موږ ته راکړي؟ موږ ورته وایو چې کوم عدد دلته ولیکو چې دا موږ ته راکړي؟ موږ وایو چې 20 د 20 نه 15 پاتې کېږي. دا خو یوه طریقه ده چې په ذهن فشار راوړي. یوه طریقه یې دا ده ګرانو زده کوونکو، مثلا دا خانه خالي موږ نه غوښتله، تاسو د دغه 18 20 نه دغه 18 تفریق کړئ. د 20 نه چې 18 لاړ شي دا عدد درکوي، یعنې 20 نه 18 لاړ شي 3 دا وشو. اوس د 12 نه 1 لاړ شي 11 دا وشو. همداسې د 15 اوس دلته که دویم عدد ورکو، اول عدد ورکو، دا دویم عدد چې منفي شوی دغې سره یې جمع کړئ، یعنې د اول عدد نه دویم عدد چې ورکو تفریقوئ، او که دویم عدد ورکو تفریقوئ، او که اول عدد ورکو بیا یې جمع کړئ. مثلا دغه منفي عدد د دې سره جمع کړئ، 15 جمع 15 څو کېږي؟ 20 عدد راکړئ. صحیح ده. تاسو په دې ډول عملولی شئ. مثلا بل سوال د ګران زده کوونکو داسې وایي چې خانه خالي 3 خانه خالي. صحیح ده. دلته 4 لیکو، دلته 2 لیکو، او دلته مثلا او بخیر دلته مثلا خانه خالي ورکو، او دلته 3 ورکو، دلته منفي کوو، دلته مثلا 3 ورته لیکو، دلته 1 ورته لیکو، او دلته 6 ورته لیکو. تاسو دا خانه خالي ورته پیدا کړئ. موږ چې وایو دلته ګورئ تاسو اول عدد ولیکئ. صحیح ده. دویم عدد شته ده، نو دویم عدد مې درته ویل چې وکړئ د حاصل سره چې کړئ جمع کړئ، دا جمع کړئ 4 و 3 دلته ولیکئ 2. او که دویم عدد ورکړو تفریق کړئ، 3 نه 1 لاړ شي 2. او که اول عدد بیا ورکړو 3 و 6 څو کېږي؟ دلته راوویل څو؟ 9 لیکو، خلاص عددونه پیدا شو. صحیح ده. همداسې ګران زده کوونکو مثلا بل سوال ده خانه خالي لیکو، دلته خانه خالي مثلا 15 بیا خانه خالي، دلته مثلا 2 خانه خالي، او دلته هم 3 داسې منفي شوی ده. مثلا د دې حاصل راوتی 7، د دې حاصل راوتی 2، او د دې حاصل راوتی هم فرض مثال څو ده؟ 1. اوس موږ ته وایي چې دا عددونه موږ ته خانه خالي پیدا کړي. ګوره اول عدد ورک د سره جمع کړه 2 و 9، دویم عدد ورک د تفریق 15 نه 2 لاړ شي 3، اول عدد ورک د 3 و 1 4 دغه بیرته ما تفریق کړه ما حاصل خوشې درکړي، هېڅ خبره نشته. خبر خو راسي ان شاء الله. دغسې کتابو کې به نور سوالونه پیدا کېږي. همداسې ګران زده کوونکو بله خبره هم باید په یاده وي، بله خبره چې دې کې عبارتي سوالونه هم شته. مثلا سوال راځي، مثلا د سوال موږ جوړولی شو چې یو نفر ده ورسره مثلا 1000 افغانۍ دي، کله چې د دوکاندار ته لاړ شي، دوکان ته لاړ شي 2500 افغانۍ مصرف کړي، نو دې سره څو روپۍ پاتې کېږي؟ موږ وایو چې د جب پیسې څو 1000 افغانۍ وي. صحیح ده. 1000 افغانۍ، نو دې څومره مصرف کړي؟ 250 افغانۍ مصرف کړي دي. 0 نه چې 0 لاړ 0، د 0 نه 15 نه یو قرض واخله، دی نه دې ته قرض ورکړه دا 9، او دا 10 نه 15 لاړ شي 15، 9 نه 2 لاړ شي 250 افغانۍ د دې په جب کې دي. اوس خبره خو رسېدې که نه؟ اوس فرض مثال بل سوال همداسې راځي، په یو صنف کې ټول شاګردان دي 80 نفر شاګردان موږ لرو. د دوی په منځ کې 50 شاګردان ښه دي، درس وایي، کارخانګي راوړي، همیشه درس وایي، همیشه منظم کینی درس ولوایي. نو 50 نفره، 100 نفره دې کې تنبل ده. موږ وایو چې دې 50 تېنه تفریق کوو، دا 50 چې کامیاب دي که تکړه دي دا ترې ایسته کوو، 0 نه 0 لاړ 0، 8 نه 15 لاړ شي 3، نو 30 نفره دې صنف چې ده دا چې دي دا تنبل شاګردان دي، هغه شاګردان دي چې درس نه وایي، ښایسته نه لري، او آینده کې مثلا خپل مور و پلار ته کوم افتخار نشي راوړی، او ځان لپاره هم کوم شی کولی نشي. مثلا ټول شیان په خوب کې ګوري، او همیشه فکر کوي چې زه رسېږم، در حاله کې د 50 نفره بیا خپل آینده ښه آینده لري په دې چې درس وایي. خبره خو رسېدې که نه؟ همداسې نور سوالونه هم ګران زده کوونکو تاسو ځان سره عبارتي جوړوی شئ، ګورئ چې تفریقېږي، یعنې کمېدو ته ضرورت کمې کوي، حل یې کوي، کوم ځای کې چې مشکل هغه راته راولي دي انشاءالله زه یې درته لوم. ګران زده کوونکو بله خبره چې مهمه ده د تفریق د عملي خواص دي، دا موږ ته ډېر مهمه دي، باید موږ ځان پرې پوه کړو. طبیعي عادتونه کې البته دا هم په یاد وي. څو خواص هم باید په اوله خبره موږ ګورو څو خواص په جمع کې ویلي ول. اول د تبدیلي خاصیت دا هم په یاد وي چې د تفریق په عمله کې تبدیلي خاصیت نشته، یعنې همیشه هم په یاد وي، تل هم په یاد وي. کله چې موږ A منفي B کوو هېڅ کله دا مساوي نه ده B منفي A سره، یعنې ځایونه کې بدل کو، ځایونه بدل کو، نو په یاد وي چې دغې په اصل کې هم تغییر راځي. مثلا 15 منفي 2 هېڅ کله مساوي نه ده 2 منفي 15 سره، دا دواړه بل سره مساوي کېدی نشي. نو دا خبره چې ده غلطه ده. د تفریق په عمله کې تبدیلي خاصیت نشته، یو خبره. دویمه خبره د تړلي سټ خاصیت خبره وه. تړلي سټ خبره دا وه چې موږ 2 طبیعي عددونه جمع کول بیا طبیعي عدد کېده، 2 طبیعي عددونه جمع کول بیا طبیعي عدد کېده. دې عملي کې دا خبره نشته. لکه سره موږ وایو چې 6 منفي 2 ګرانو زده کوونکو، 6 منفي 2 ځواب یې څو راوځي؟ 6 منفي 2 4 راوځي. دا هم طبیعي عدد ده، دا هم طبیعي عدد، دا هم طبیعي ده. اما که ووایو چې 4 منفي 15 بیا ځواب یې راوځي منفي، او دا طبیعي عدد ده، دا طبیعي عدد ده. د اتحادي خاصیت ده. د اتحادي خاصیت هم د تفریق په عملي کې نشته، یعنې که موږ څو دانې عددونه ولرو چې 4
مثلا یا 40 منفي 2 منفي 3 منفي 2 دلته موږ نشو کولی چې ووایو چې اول دا دواړه تفریق کوو بیا دا دواړه اصلي دي نه تفریق بیا دي نه تفریق کوو یعنې ګډوډې تفریق دا خبرې په دې کې عملي کې نشته یعنې A منفي B منفي C کول لرو داسې نشو کولی چې اول دا دواړه تفریق بیا هغه کو یو چې کې به صدق بل چې کې صدق نه کوي مثلا یا دا دواړه تفریق کو بیا دا دې سره شي کو دې نه تفریق کو په دې طریقې باندې دا خبرې دلته نشته او بل خبره چې مهمه ده هغه چې د عنصر د عینیت عنصر ده د عینیت عنصر په دې عملیه کې نشته نه په دې چې موږ عنصر عینیت تعریف کړو چې کله چیرې او عدد په عملیه کې داخل شي راس او چپ رخي خونه او چپ خونه او کوم اصل کې کوم تغییر راوړي هغه ته عینیت عنصر ویل کېږي دلته داسې نه ده مثلا که موږ وایو چې 0 A منفي 0 کوو عدد موږ ته څوک پاتې کېږي دلته موږ ته A پاتې کېږي تغییر رانه د چپ خونه راشو 0 منفي A وکړو بیا جواب منفي A راوځو دغه عدد کې چیرې تغییر راوړو ښي خوا موجود ده چپ خوا نشته ده موږ ورته څه وایو موږ ورته وایو چې د تفریق په عملیه کې د طبیعتونو کې د تبدیلي خاصیت د عینیت عنصر وجود نه لري یعنی ښي طرف نه وجود لري چپ خوا نه وجود لري لکه یو سوال عمل کو 15 منفي 0 ګران زده کوونکي 15 کېږي 0 منفي 15 منفي 15 کېږي نو دلته دواړه خواږه یو رقم نشو اندې لپاره موجود نه دی صحیح ده بل خبر هم دا په یاد وي چې هر عدد د خپل ځان نه تفریق کې ځواب چیرې راوځي ځواب 0 راوځي مثلا که وایي 4 منفي 4 ځواب 0 راوځي 0 راوځي 10 منفي 10 ځواب 0 راوځي 0 راوځي همداسې دا خبر هم باید په یاد وي چې لیتنهي منفي لیتنهي کو که چېرته توی دا د دې نه تفریق موږ ورته چې مبهم لیکو چې لیکو مبهم د دې شکل چې ده مبهم ده او د دې شیانو ځواب چاته نه ورکړو صحیح شو دغه د تفریق عملیه هیله ده چې نن دا درس مو زده کړی وي او کوشش وکړئ چې کتابچو کې منظم در سره ولیکئ بیا در سره تکرار کړئ کوم ځایونه کې پوه نه شوئ بیا سره ویډیو وګورئ او که بیخي کوم شی ګم ګوڼه شوی او درته تشریح شوی او کتابو کې مو لیدل نه وو نو تاسو ماته راولېږئ انشاءالله ډېر ژر درته حلوم او دا کلمې هیله ده چې دا درسونه نورو د ملګرو ته هم ورسوئ چې دې صدقه جاریه کې ټول موږ شریک اوسو او د درسونو ټولو د ملګرو ته ورسېږي ښه ورځ ولرئ په مخه